په دې په باره کې د کله چې یو سړی وغواړي چې اودس یې نه وچېږي یا اودس وچېږي او بیا د دوهم ځل لپاره اودس یعنې اودس یې وچېږي خو لږ په اوداسه باندې شک وي دی د دوهم ځل لپاره اودس وکړي دا اودس څنګه ده او که یې نه کړي د به شک یې زړه کې اودس وکړي خو زړه کې شک بیا هم هغه اودس له څنګه کېږي او دوهمه پوښتنه په دې ډول ده چې کله یو سړی وغواړي څښتنه زه ستا د حرم زړه ته لار غواړمه زړه ته لار غواړمه نور معذور بنګه باید موږ او تاسې وپېژنو چې معذور چاته وایي زمونږ فقهاو لیکلي لکه در المختار سره د رد المختار په اول جلد په 323 صفحه کې چې معذور هغه څوک دی چې د مانځه په پوره وخت کې دا دومره وخت نه پیدا کوي چې په هغه کې اودس وکړي او مونځ وکړي او دا خالي د هغه عذر نه. معذور هغه چاته ویل کېږي چې په پوره د مانځه وخت کې دومره وخت نه پیدا کوي چې هغه اودس وکړي او مونځ وکړي چې دا د عذر نه خالي وي، نو دا معذور دی. چې معذور شه نو دا د هر وخت لپاره اودس کوي، په دغه وخت کې فرض هم کولی شي، نفل هم کولی شي، اما چې وخت تیر شه بیا اودس مات دی، د دویم وخت لپاره به بیا اودس کوي. او په دې پوه شو چې د طاهر اقتدا معذور پسې صحیح نه ده، یعنی معذور امامت هم نشي کولی. تاسو ګورئ د در المختار او د رد المختار عبارت وته وصاحب عذر من به سلسل بول لا يمكنه امساكه ان استوعب عذره تمام وقت الصلاة تمام وقت الصلاة المفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا الحدث وحكمه الوضوء ثم يصلي به فيه فرضا ونفلا فإذا خرج الوقت بطلا. چې وخت وته اودس مات دی. همدارنګه در المختار سره د رد المختار په اول جلد کې په 428 صفحه کې لیکي ولا يصح الاقتداء بمجنون مطبق ولا طاهر بمعذور. نو چې عذر دغسې وي او په ټول وخت کې دومره وخت نه پیدا کوي چې دا د عذر نه خالي وي او مونځ وکړي، نو هغه د تل لپاره د هر مانځه لپاره بیل اودس کوي. چې وخت وځي نو اودس بیا مات دی، بل وخت دپاره به بل تازه اودس کوي.